د جمعیت اسلامي لخوا په دغه رابلل شوې ناسته کې چې دیني عالمانو او د سولې فعالینو هم پکې برخه درلوده، په کابل کې د وروستیو هدفي وژنو په اړه اندېښنه وښوده. دیني عالمان او د سولې فعالینو وروستۍ هدفي وژنې د پوښتنې وړ بولي او وایي چې د دغو وژنو تر شا د هغو کړیو لاس دی چې په جګړه کې یې ګټې خوندې دي. دغه علما وایي چې حکومت دې د روانو هدفي وژنو عاملین په ډاګه او د قانون منګولو ته وسپاري. این قتل‌ها ما را محتاج و در بدل نگاه خواهد کرد. باید ارگان‌های کشفی امنیتی کشور احساس مسئولیت نمایند، در خدمت قشری روشنفکر باشد، نه علیه اونها. اگر قاتل شهید دکتر نیازی، شهید مفلح مرحوم و بقیه شهدای ما جدی گرفته میشد، ما به امروز شاید به این مجلس حضور نمی داشتیم. از نگاه شرع قاتل واقعی کسی است که مسئولیت امنیت داره، مسئولیت پاسداری از آبرو و شرف و مال و ناموس و جان مردم داره. اگر تو دیده قاتل ما رو نشان بده فلانی است، اگر نشان داده نمیتونی خودت قاتل است. دوی پر حکومت تور پورې کړ چې نه یوازې د هدفي وژنو مخه نه نیسي، بلکې د دې وژنو په اړه خلکو ته هم وضاحت نه ورکوي. په دغه ناسته کې د قاصد ستراتیژیک مرکز د مشر عبدالباقي امین د کورنۍ غړو هم برخه اخیستې وه. دوی له حکومت څخه د امین د وژلو د عاملینو غوښتنه درلوده. پروردگار د ستاسو اولادونه همدغسې یتیمان کړه. هغه وخت هدف شو چې د سولې اواز یې دومره اوچت شو تر څو د جګړې ټیکهداران وویرېدل، کوم چې په جګړه کې خپل منافع ګوري، کوم چې د هېواد پر سوکالۍ او امن باندې سوداګري کوي. آیا این راست است که این قسم کسها را ما در وطن خود داریم که صلح را نمیخواهد و نظم را نمیخواهد در وطن؟ کمکی فکر کنید در این مسئله، یعنی این چه قسم چرا این قسم شده؟ چرا؟ ما میدانیم اینان صلح نمیخوان. هر کس دعایه صلح بلند کنه، هر کس دعایه بیداری و اسلامی داشته باشه، اینها میکشن. اصلا صلحی نیست جز بازی سیاسی، جز تخریب مملکت. دوی څرګنده کړه چې حکومت د خلکو د سر او مال خوندیتوب مسؤلیت لري، چې په خبره یې که حکومت د دې وژنو عاملین نشي پیدا کولی، نو په خپله حکومت د دې وژنو مسؤلیت لري. په غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د لویې جرګې پریکړو ته په درناوي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په هدف پاتې طالب بندیان خوشي کړي. دوی د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. د مذاکرات بین الافغاني دا د افغانانو لپاره یو فرصت دی، یو چانس دی، زر دا مذاکرات شروع شي او د دې مذاکراتو په نتیجه کې خپل افغانان وکولی شي چې خپل سرنوشت په خپل لاس وټاکي. حکومت افغانستان باید بهانه‌جویی‌های را کنار گذاشته مطابق فیصله‌های لوی جرگه مشورتی صلح از طریق آزادی سازی زندانیان و آغاز مذاکرات با طالبان هرچه زودتر راه آشتی و مصالحه ملی در کشور را هموار نماید. د هدفي وژنو په وړاندې دغه غبرګونونه داسې مهال دي چې تر دې دمه د سوله غوښتونکو کسانو د وژنو عاملین نه دي په ډاګه شوي او خلک له حکومت څخه په دې اړه وضاحت غواړي.